بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې پرته له اجازې څخه د چا کور ته ورننوځي. په دې اړه الله رب العزت په سورة نور کې 28 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. الله رب العزت فرمایي ای مؤمنانو، له خپلو کورونو څخه پرته نورو کورونو ته تر هغې پورې مه ننوځئ تر څو چې اجازه ترلاسه نه کړئ او پر کورنۍ باندې سلام واچوئ. دا کړنلاره ستاسې لپاره ډیره ښه ده. ښایي چې تاسې به دې ته پاملرنه وکړئ او پند واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د وضاحت په برخه کې چې د اجازې اخیستلو څخه د نظر پریوتل مراد دي وفرمایل: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. اجازه خو یوازې د سترګو د نظر له امله اړینه ده چې د کور په زنانو دې نظر پرې نه وځي. خو نن سبا سره له دې چې لوړې لوړې بنګلې جوړې شوي دي، کورونه ته کړکۍ او دروازې جوړې شوي دي، غټې غټې شیشې لګول شوي دي، بیا هم خلک د یو بل کورونو ته د لیدو هڅه کوي او د یو بل کورونو ته لیدل ورته وړه خبره ښکاري. داسې هم کیږي چې د لوړ پوړه کور خاوند د کور آخري منزل ته پورته کیږي او یا هم له کړکۍ څخه سر وباسي او له خپل کور څخه ټیټ کور ته ګوري، چې دا هم په اصل کې خیانت دی، د ګاونډیو بې حرمتي ده او د حرامو کارونو لپاره لار جوړونه ده. دا کار نه یوازې چې حرام کار دی، بلکې له دې کاره ډیر شر او فساد ولاړیږي. د دې جرم د قباحت لپاره د شریعت دغه دلیل بسنه کوي که څوک پرته له اجازې نه د چا کور ته وګوري او هغه یې سترګه وباسي، نو په دې سړي باندې دیت نشته او نه پرې قصاص شته. دا ډیره سخته خبره ده. تاسو وګورئ، د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تهدیدا: من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنهم فقد حل لهم ان یفقعوا عینه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څوک چې د بل کور ته پرته له اجازې وګوري، د هغه حق دی چې د هغه سترګه وباسي. همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی. رسول الله فرمایي: ففقعوا عینه فلا دیت ولا قصاص. که چا د چا کور ته بغیر د هغه د اجازې نه وکتل، نو که د کور خاوند د ده سترګه وباسي، نه پرې دیت شته او نه پرې قصاص شته. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. هغه ځوانان یا هغه مشران چې د دیوالونو د درزونو یا د دروازې د درزونو نه پردیو کورونو ته ګوري تر څو د دوی فاسد نظر په هغو پاکو خویندو باندې پرېوځي، الله رب العزت به د آخرت په ورځ د دوی په سترګو کې قیر څڅوي او سترګې به یې ورته راوباسي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه له دریم پرته د دوو کسانو پټې خبرې کول. د مجلسي آفتونو څخه دا ډیر ستر آفت دی
چې د یو چا خبرو ته په پټه غوږ ونیسي، یا په مجلس کې 3 کسان ناست وي او له دریم پرته 2 کسان په خپلو کې خولې سره نږدې کړي او داسې خبرې وکړي چې دریم یې نه اوري، او یا هم د مجلس امانت خبره بل ځای کې وکړی شي. دغه کار د خلکو ترمنځ د نفاق، بغض او عداوت پیدا کولو ستر لامل دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، اذا كنتم 3 فلا يتنجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان ذلك يحزنه، او په ځینې روایتونو کې راځي من اجل ان ذلك يحزنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې تاسو 3 کسان یاست نو 2 کسان له دریم پرته خوله په خوله خبرې مه کوئ، یعنی یو بل ته غوږونه او خولې مه نږدې کوئ او خبرې مه کوئ تر دې چې تاسو سره خلط ملط شئ، ځکه دا خبرې هغه دریم کس اندېښمن کوي. تاسو 2 کسان چې یو بل ته سره نږدې شئ او پټې خبرې خپل منځ کې شروع کوئ، هغه دریم کس ته تشویش پیدا کیږي چې آیا دوی زما غیبت کوي، زما په اړه باندې غږیږي، نو کیدای شي چې د هغه او د دوی ترمنځ نفاق، کینه، حسد او دښمني پیدا شي. نو له دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اذا کنتم 3 فلا یتنجى رجلان دون الآخر حتی تختلطوا بالناس. کله چې تاسو 3 کسان وئ نو 2 کسان له دریم پرته خوله په خوله خبرې مه کوئ، ځکه د هغه دریم کس په زړه کې تشویش پیدا کیږي چې دا د څه په اړه باندې غږیږي. اما په دې مرض باندې زموږ ډېر وروڼه او خویندې اخته دي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث واورو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په پیغام باندې ځان خبر کړو. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د نارینهو لپاره د پایڅو ځوړندول د بجلکو او د پړکیو نه لاندې یوه له هغو ګناهونو څخه چې خلک یې معمولي بولي او د الله رب العزت په وړاندې سخته او خطرناکه ده، هغه پیسې د پښو له بجلکو او د پړکیو څخه لاندې ګرځول دي. ځینې داسې خلک هم شته چې پیسې په ځمکه لګي او ځان پسې راکاږي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، 3 ډوله خلک دي چې د قیامت په ورځ به ورسره الله رب العزت خبرې نه کوي، نه به د هغو په طرف د رحمت په نظر ګوري او نه به هغوی له ګناهونو څخه پاک کړي او هغوی لپاره دردناک عذاب دی. لومړنی کس په دویو کې هغه څوک دی چې خپلې پایڅې د پښو له بجلکو او پړکیو څخه لاندې ګرځوي. دویم په دیو کې هغه څوک دی چې احسان کوي او بیا یې یادوي. دریم په دیو کې هغه څوک دی چې په دروغو قسم کولو سره مال پلوري او خپل مال خرڅوي. ځینې خلک وایي دا چې زموږ پایڅې له بجلکو څخه لاندې ځوړندې دي، دا د تکبر له امله نه دي. د دوی دا خبره د منلو وړ نه ده او د دوی د ځان په اړه دغه سپیناوی رد دی، ځکه په ډیرو احادیثو کې د هغو خلکو لپاره وعید راغلی کم چې پایڅې له بجلکو څخه لاندې ګرځوي، که د تکبر نیت وي او که نه وي، لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، ما تحت الکعبین من الإذار ففي النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څومره ټوټه چې د بجلکو او د پړکیو څخه لاندې ځوړنده وي هغه به د اور باعث وي. نو معلومه شوه
که د تکبر نیت وي او که نه وي په دواړو صورتونو کې پایڅې له بجلکو نه لاندې ګرځول حرام کار دی بلکې په یو حدیث کې راغلي چې پایڅې له بجلکو او پړکیو څخه لاندې ګرځول په خپله کبر دی هو که چیرې یو کس پایڅې له بجلکو څخه لاندې ګرځوي او دې کار سره سره یې نیت هم د تکبر وي نو ګناه یې بیا دوه برابره ده لکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی من جر ثوبه من الخیلاء لم ينظر الله الیه یوم القیامه هر چا چې د تکبر له امله پایڅې د خپلو پښو له بجلکو څخه لاندې ځوړندې کړي د قیامت په ورځ به الله رب العزت هغه ته د رحمت په نظر ونه ګوري ځکه به الله رب العزت ده ته د رحمت په نظر نه ګوري چې ده دوه حرام کارونه کړي په هره جامه کې اسبال یعنی ټوټه د پښو له بجلکو څخه لاندې ځوړندول دا حرام کار دی چې هره جامه وي د ابو داود حدیث دی راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الاسبال فی الازار والقمیص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټوټه د پښو له بجلکو څخه لاندې ځوړندول په تابند کمیس او پګړۍ کې هم شته هر چا چې له دې څخه د هر یو ټوټه د تکبر له مخې د پښو له بجلکو څخه لاندې ځوړنده کړه الله رب العزت به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر ونه ګوري هو خویندو لپاره اجازت شته چې د حیا د پای تر درجې د قدم لاندې هم ټوټه وکاروي خو خویندو ته هم پکار ده چې له حده تجاوز ونه کړي لکه ځینې خویندې او ناوې چې کله د دوی ودونه وي دومره اوږده کمیسونه کوي چې په مترونو کمیسونه دوی ځان پسې راکش کوي دا هم د اسلامي ویناو نه خلاف کار دی د رسول الله د ویناو نه خلاف کار دی نو زموږ ځوانان د دې خبرو ته متوجه شي په ځانګړې توګه په مانځه کې ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د مستبل لمونځ نه قبلوي ګناه خو په عامو اوقاتو کې ګناه ده خو په مانځه کې بیا ډیره سخته ده ځکه که په مانځه کې ستا پایڅې ستا د بجلکو او د پړکیو نه ښکته وي الله رب العزت ستا لمونځ د سره نه قبلوي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله په اوامرو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عمل وکړو تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته زموږ سلامونه ومنئ د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خویندو لپاره د تنګو او د نریو جامو اغوستل دي د اسلام دښمنانو چې په اسلام او مسلمانانو هر اړخیزه یرغل کړی د هغې له جملې څخه یو یرغل دا هم دی چې په اسلامي ټولنه کې تنګې او نرۍ جامې رایج کړي داسې جامې رایج کړي چې د پردې کار هم نه ورکوي ځکه کومه جامه چې اوس یو شمېر ښځې اغوندي هغه په نشت حساب دي دومره تنګې دي چې له اغوستلو سره په هغې کې هر اندام جلا جلا ښکاري یا دومره نری وي چې د دیو د غړو تشخیص کیږي د دغو جامو څخه ځینې داسې نری او بې پردې جامې هم شته چې په کور دننه محرمو کسانو او خپلوانو په مخ کې اغوستل هم حرام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو کې فرمایي چې قیامت ته نږدې وخت کې به دغه ډول تنګې او نری جامې رواج شي د مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوزخیانو دوه ډلې چې تر اوسه ما لیدلې نه دي یوه ډله بدماشان او ظالمان حکمرانان دي چې له هغو سره به د غوایانو د لکیو په څیر دورې وي چې خلک به پرې وهي دوهمه ډله هغه ښځې دي
چې داسې جامې به یې اغوستې وي چې په حقیقت کې به بربنډې وي. دوی به وایي چې موږ پټې یو، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حقیقت کې دوی بربنډې دي. دوی به د خلکو زړونه ځان ته مائله کوي او دوی به د خلکو په طرف مائله کیږي کله چې داسې فاسد لباس اغوندي چې هغه په نش حساب دی. نو د دوی اصلي هدف او مقصد دا دی چې د خلکو زړونه ځان ته مائله کړي او دوی هم خلکو طرف ته مائله کیږي د فساد په نیت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوی ویښته به داسې وي لکه د اوږدې غاړې لرونکي اوښې یو طرف کوږ شوی کوهان، یعنې ویښته به یې راټول کړي وي، د هغه اوښ د کوهان په شان به یې د خپل سر په منځ کې تړلي وي، اوچت به ښکاري. رسول الله فرمایي دغه ښځې به نه جنت ته داخلې شي او نه به د جنت بوی حس کړي په داسې حال کې چې د جنت بوی تر ډېرې فاصلې پورې محسوس کیږي. په دغو جامو کې هغه کمیسونه هم داخل دي چې لمنې ډېرې خلاصې وي یا یې لمنې له هرې خوا پرې شوي وي. کله چې ښځه دغه ډول جامې واغوندي نو ستر یې ښکاري. هغه نرۍ او تنګې جامې پکې هم شاملې دي چې اغوستلو سره د ښځې هر اندام ښکاري. په اصل کې دغه ډول کارونه له کفارو سره مشابهت ده. الله رب العزت دې موږ او تاسې د کفارو د مشابهت نه او زموږ خویندې د داسې فاسدو جامو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. اوس زموږ په ټولنه کې د هندیانو او د غربیانو جامو ډیره اغیزه کړې چې په هر حال کې اسلامي کلتور سره زیب نه کوي. دا چې ښځې هندي جامې یا پنجابي جامې اغوندي دغه ډول جامې له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري. نو خویندو راځئ د الله رب العزت کلام واورئ، راځئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې مسلمانې خور ته څه پیغام لري او هغوی ته د څرنګه جامو اغوستلو حکم کوي. الله دې زموږ ټولو خویندو او میندو ته هدایت وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د نارینهو لپاره د سرو زرو استعمال دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما اناسو امتیانو لپاره سره زر او ریخم حلال دي او نارینهو لپاره حرام ګرځول شوي دي. سره له دې چې د نارینهو لپاره د سرو زرو استعمال حرام دی، بیا هم په بازارونو کې د سرو قلمونه، د سرو ساعتونه، د سرو زنځیرونه، د سرو عینکې او داسې نور شیان پلورل کیږي او خلک یې په پوره مینه استعمالوي. ځینې داسې شیان هم پلورل کیږي چې د سرو څه برخه پکې په یو توګه کارول شوې وي. دې کار تر دې حده رواج موندلی چې په ځینې علمي سیالیو کې د سرو ګړۍ او دې ته ورته نور شیان د ډالۍ په توګه ورکول کیږي. په ځینې ځایونو کې خو د واده او کوژدنې پر وخت هغو ځوانانو ته د سرو ګوتمې هم په لاسونو کې اچول کیږي. په داسې حال کې چې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د یو ځوان په ګوته کې د سرو ګوتمه ولیدله، نو هغه یې د هغه ځوان له لاسه خلاصه کړه، اخوا یې ګزار کړه او ورته وفرمیل یعمد احدکم الی جمرة من نار فیجعلها فی یده. آیا له تاسو څخه یو کس د اور سکروټه را اخلي او هغه خپل لاس کې نیسي؟ نو د دې مثال داسې دی هغه ځوان چې په خپله ګوته کې د سرو زرو چلا یا ګوتمه اچوي لکه چې خپلې ګوته کې د اور القه اچولي. الله به د آخرت په ورځ همداسې جزا ورکوي. کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاړو نو دلته یو کس ولاړ و، د هغې ګوتمې خاوند یعنې هغه ځوان ته یې وویل چې ګوتمه دې راواخله او ګټه ترې پورته کړه. دې ځوان ورته ویلې قسم په الله زه به هیڅکله هغه ګوتمه روانخلم کومه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګزار کړې ده. دا په کوژدو کې ځوانانو ته د ګوتمې اچول یا د چلې اچول هغه بیا هم د سرو زرو دا د هندوانو رسم و رواج دی. د اسلام په مقدس دین کې دا نشته. خو د مسلمان بې غیرتي ته وګوره، د دې پر ځای چې د محمد رسول الله خبره واوري، د صحابه و کرامو په نقش قدم روان شي، د رسول الله په نقش قدم روان شي، دا یې پریښی د هغه هندوانو او د غربیانو په قدم باندې قدم دی.
د آخرت په ورځ ته ځوان بیا نه شرمېږې چې د محمد رسول الله تر مخ به درېږې او هغه ته به ورځې چې زما شفاعت وکړه. هلته د رسول الله خبره نه منې، د هغه په نقش قدم نه ځې، د هندو په نقش قدم روان یې مسلمان. الله دې زموږ په خویندو او ورونو باندې رحم وکړي، الله دې دوی ته هدایت وکړي. دا اوس چې زما خبرې اورې که د چا په لاس کې راویې باسئ، د الله لپاره یې لرې کړئ، مې استعمالوئ، که نه د همدغې سرو زرو ګوتمې په ځای به د آخرت په ورځ الله رب العزت ستاسو په ګوتو کې د اور القدر اچوي او الله بیا عذاب درکوي. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه په دروغو ګواهي ورکول دي. الله رب العزت په صورت حج کې فرمایي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به. الله فرمایي نو د بتانو له پلیتي نه ځان وساتئ، له دروغو ویناوو څخه ډډه وکړئ، یوې خواته په مخ اړولو د الله رب العزت مخلص بندگان شئ، له هغه سره څوک مه شریکوئ. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې موږ له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا زه تاسو له لویو ګناهونو څخه خبر نه کړم؟ دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې وکړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل بلا یا رسول الله، ولې نه ای د الله رسوله من خبر کړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په لویو ګناهونو کې لومړنی ګناه له الله رب العزت سره شرک کول دی، دویم د مور او پلار نافرمانی کول دی. ابابکر رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه ووهله، بیا پورته شو او وی ویل او په دروغو ګواهي ورکول. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه خبره بیا ځلې کوله، په دروغو ګواهي، په دروغو ګواهي، تر دې چې موږ ټولو وغوښتل چې کاشکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه خبره دومره کش او تکرار کړه، د دې لامل دا دی چې په دې اړه خلک ډیر په غفلت کې پریوتلي دي. د عداوت او حسد په صورت کې د دې ډیر اسباب دي. بله خبره دا ده چې د دروغو ګواهي له امله خلک له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي او ډیر حقونه تر پښو لاندې کیږي، لکه بې ګناه انسان مجرم ګڼل کیږي، مجرم بری کیږي، حق له حق څخه بې برخې کیږي او مال ناحق ته ورکول کیږي او داسې نور. نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره تکراروي او دومره پې تاکید کوي. د ګواهي او د شاهدي ډیرې نمونې او بیلګې دي چې تر ډیره د عدالتونو او محکمو مخې ته دا ګواهي او دا شهادتونه تر سترګو کیږي. یو کس یا یوه ډله بل ته وایي چې ته زما لپاره ګواهي ورکړه او زه به له تا لپاره ګواهي ورکړم، په داسې حال کې چې د دواړو ګواهي او د دواړو شاهدي په ناحقه ده. داسې خلک هم تر سترګو کیږي چې د څو روپو لپاره د دروغو ګواهي ورکوي، په داسې حال کې چې اصله خبره پکې له منځه وتلې وي او حق پکې احق ته نه رسي. همدارنګه په دروغو ګواهي هغه وخت هم ورکول کیږي چې په کومو معاملو کې د عیني شاهدانو اړتیا وي. دوی دا معامله په داسې حال کې کوي
چې ګواهي ورکوونکي او مجرم همدا اوس د همدې محکمې په دهلیز کې سره لیدلي وي چې دغه کار په اصل کې دروغ او دوکه ده. دا چې ګواهي هم یو له اړینو او معتبرو ارزښتونو څخه ده، نو په کار ده چې داسې ګواه وړاندې کړی شي چې رښتینی او صادق وي، لکه چې الله رب العزت په صورت یوسف کې فرمایي وما شهدنا الا بما علمنا. څه چې موږ ته معلوم شوي همغه بیانوو. خو نن ورځ ځینې خلک چې د الله نه نه ویریږي، د قبر حالات، د حساب او د کتاب ورځې له یاده ویستلې، د هغو نه غافله دي، بس د دروغو ګواهي خپله دنده ګرځولې وي چې د چا نه څه حرامې او مردارې پیسې واخلي او د دروغو ګواهي ورکړي، د هغه چا چې حقه حق وي هغه د هغه لاس نه وباسي او د یو ناحق په لاس کې وغورځوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو د جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه د موسیقي او د سندرو اوریدل، همدارنګه د ډول او د باجې غږول دي. الله رب العزت په سورة لقمان کې 6 آیت کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهین. الله فرمایي او له همدې انسانانو څخه داسې څوک هم شته چې بابیزه یا عبس خبرې پیري چې خلک د الله له لارې په بېعلمي سره ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخرې وکړي، د دغسې خلکو لپاره سخت سپکوونکی عذاب دی. علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قول را نقل کوي. هغه قسم کوي چې په دې آیت کې چې د لهو الحدیث کلمه راغلې، د دې څخه مراد سندرې او ډول او باجې غږول یا د دې اوریدل. دې ته ورته د ابو عامر رضی الله تعالی عنه او د ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایت دی چې بخاری کې موجود دی. رسول الله فرمایي لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمغازف. زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې زنا، ریخم، شراب او موزیک یعنی موسیقي به حلاله ګڼي، او اوس په نامه ملا یا په نامه دانشمند یا پوهان دومره بې غیرته په دې ټولنه کې موږ وینو چې د موسیقي په حل باندې کتابونه هم لیکي. همدارنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت شوي حدیث کې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، په ترمذي کې دا حدیث موجود دی لیکونن فی هذه الامة خسف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا بالمغازف. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې امت به په ځمکه کې د ننوتلو، د ډبرو وریدلو او شکلونو بدلیدلو عذاب راشي. دا به هغه وخت راځي کله چې خلک شراب څکي، ګډېدونکې ښځې ساتي او موسیقي غږوي او اوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بانسرې او د باجې غږ سپک ګڼلی او پخوانیو علماو کرامو لکه امام احمد رحمه الله او نورو علماو د لهو لعب د آلاتو په اړه نص ذکر کړی. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د موسیقي کمې آلې یادې کړي او هغه یې سپکې ګڼلي دي. په هغې کې د نوي وخت د موسیقي عصري وسایل هم شامل دي لکه ډول، سرنی، باجه، پیانو یا کاسیو، رباب، ستار او داسې نور. ځکه دغه نوي او عصري آلات له پخوانیو آلاتو څخه سړی ډیر جذباتي کوي، البته مفسد انسان او بې عقله کوي. د مفسد انسان رګ رګ په خوځېدو راولي او په انسان باندې ډیره اغیزه کوي. نو ښکاره شوه چې دغه آلات د دې غږول هم حرام او ناروا دي چې باید له اورېدو او غږولو ډډه وشي، ځکه چې د موسیقي نشه د شرابو له نشې څخه سخته او قوي ده. امام ابن قیم رحمه الله او نورو امامانو په دې اړه په خپلو کتابونو کې ښه پوره وضاحت کړی. په دې کې هم شک نشته چې کله د ډول او باجې سره
او یا له کومې بلې آلې سره د کم بدکاره او مفسد سړي یا مفسدې ښځې آواز یو ځای شي نو ګناه یې نوره هم ډیریږي. خو انسان د ګناه اوج ته هغه وخت رسوي چې کله له موسیقي او سندرو سره په لنډو تنګو او نریو جامو کې دمې او بېحیا ښځې ګډېږي. همدغه لامل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سندرو له اورېدلو څخه منع کړې ده، ځکه سندرې اورېدل او موسیقي اورېدل په زړه کې نفاق پیدا کوي. خو سره له دې ټولو وعیدونو نن سبا خلک سندرې اورېدل کومه ګناه نه بولي او د زړه په مینه اوري. په اصل کې سندرې ویل یا د ښځو ګډېدل الله دې زموږ خویندې وساتي یا سندرې ویل د نن وخت یوه ستره فتنه ده چې د امت یوه ستره برخه پکې ښکېل ده. خو تر ټولو ډیره د بدبختي خبره دا ده چې غربیانو او د اسلام دښمنانو موسیقي ته دومره کار کړی چې په هر شي کې ګډه کړې ده. په ساعتونو کې هم شته، په موبایلونو کې هم شته، په کمپیوټرونو کې هم شته، راډیو او تلویزیون کې هم شته. تلویزیون او کیبل خو اصلي سرچینې دي. هغه قوالي اورېدل چې په هغې کې موسیقي کارول شوي وي او شعرونه له موسیقي سره ویل شوي وي، که څه هم نعتونه او حمدونه وي، اورېدل حرام دي. ځکه د الله رب العزت سپېڅلی نوم او د محمد رسول الله پاک نوم له داسې آلاتو سره اخیستل کیږي چې په خپله الله رب العزت او محمد رسول الله حرام ګڼي. په لنډه توګه باید ووایم چې امت په لویه فتنه کې ښکېل دی. معامله ډیره خرابه ده. د دې لپاره د ډیر محنت او نه ستړي کیدونکو هلو ځلو اړتیا ده. الله رب العزت دې په دې امت باندې خپل رحم او فضل وکړي. الله دې زموږ خویندې او ورونه د دې فاسدو اعمالو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکې لارې هدایت وکړي. د دې پر ځای چې دا فاسد شیان واورو، ولې د الله کلام، ولې د رسول الله احادیث او ولې د علماو خبرې او اقوال نه اورو چې په دې سره زموږ دنیا او آخرت ښایسته کیږي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه بولم دازما دجانت جا د پرهارو دا امتحانت جا د تقدیراتو معلقات جا. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه غیبت کول دی. نن سبا د ډیرو سترو سترو محفلونو او مجالسو عمومي موضوع او د محفل خوند د نورو غیبت دی. چې دوه سره کي نو د بل په غیبت به لاس پورې کړي، په داسې حال کې چې الله رب العزت ترې په خپل کلام کې سخته منع کړې. خپلو بندګانو ته یې امر کړی چې له غیبت کولو نه ځان وساتي، له دې نه کرکه وکړي. د دې ټولو سره سره یې د غیبت کوونکو لپاره یو بد مثال هم ذکر کړی، لکه چې الله رب العزت په سورة حجرات کې فرمایي: ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. او له تاسې نه د څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړ ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسې په خپله د دې نه کرکه کوئ. د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه وینا کې غیبت ښودلی او تعریف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي: اتدرون ما الغیبتو؟ آیا پوهیږئ چې غیبت څه ته وایي؟
صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل الله و رسوله اعلم، الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ښه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ذکرک اخاک بما یکره، غیبت دې ته وایي چې له تاسو څخه یو کس د خپل ورور داسې خبره راز ووایي چې هغه پرې خفه کیږي. بیا صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه که چیرې زموږ په ورور کې رښتیا هم دغه خبره چې موږ یې بیانوو موجوده وي نو بیا هم غیبت دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ، د مسلم حدیث دی ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته. که چیرې په هغه کې هغه خبره وي نو تا یې غیبت وکړه، او که چیرې په هغه کې هغه خبره نه وي نو بیا خو دې بهتان ولګوه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارک حدیث څخه ښکاره شوه چې د یو مسلمان ورور هغه خبره بیانول چې هغه پرې خفه کیږي غیبت دی، هغه که د ده بدن په اړه وي، که د اخلاقو په اړه وي، که د دین په اړه وي، که یې د نفس په اړه وي، د هر څه په اړه چې وي بیانول یې غیبت دی. د غیبت څو ډولونه دي. یو ډول یې دا دی چې د هغه عیوب بیان کړی شي، او یا هم د خبرو کولو پر وخت عیبجن کس د مثال په توګه یاد کړی شي. خو افسوس چې خلک د غیبت په اړه ډیره سستی کوي، په داسې حال کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبت یو قبیح عمل ګڼلی. په مجلس کې ناست کس باندې فرض دی چې له بدیو نه منع وکړي او د هغه ورور دفاع وکړي چې په مجلس کې نشته او غیبت کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، من رد عن عرض اخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه. هر چا چې د خپل ورور د عزت دفاع وکړه، الله رب العزت به د قیامت په ورځ د ده له مخ نه اور لرې کړي. خو له بده مرغه په کوم مجلس کې چې غیبت کیږي، موږ نور هم هغه کسان په خپله ژبه غیبت ته تشویقوو، داسې ورته نه وایو چې دا کومه خبره ته کوې په دې باندې الله خفه کیږي، په دې باندې رسول الله خفه کیږي. که هغه سره څه ته لرې لاړشه مخامخ ورته وایه، د نورو په مجلس کې د هغه عیوب مه بیانوه. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه نمیمت او چغلخوري ده. د خلکو خبرې یو بل ته وړل راوړل، د اړیکو پرې کولو، خپلوي پرې کولو، دښمني جوړولو او حسد پیدا کولو ستر لامل دی. الله رب العزت په خپل کلام کې له دې کار څخه منع کړي او د دې مرتکب سخت پیرولی. الله په صورت قلم کې فرمایي ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. هیڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسمخور او بې اعتباره دی، پیغورونه ورکوي، خبرې وړي راوړي یعنې چغلخوري کوي. همدارنګه له حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د بخاري حدیث دی، لا یدخل الجنة قطاط. هغه څوک چې د یو خبرې بل ته وړي او د بل خبرې بل ته راوړي، داسې انسان جنت ته نه داخلیږي. کله چې د ګناه سزا وګوري نو بیا به د الله د بخښنې او رحم په صورت کې داخل شي، خو جهنم ته به الله لیږي. دې ته ورته له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، د بخاري حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې له باغونو څخه د یو باغ تر خوا تېرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو کسانو غږونه واورېدل چې په قبرونو کې ورته عذاب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلا او في رواية وإنه لكبير كان أحدهما لا يستثر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. دوی دواړو ته عذاب ورکول کیږي او دوی ته په کوم داسې شي عذاب نه ورکول کیږي چې ساتل ترې ګران کار و. بیا یې ویل ولې نه؟ او په یو روایت کې راځي
چې دا ډیر لوی جرم دی. له دوی څخه یو کس ځان له ناولتیا یعنې له بولو څخه نه ساته، او دوهم کس چغلخوري کوله، یعنې د یو خبره به یې بل ته کوله او د هغه بل به یې ده ته راوړه. د نمیمت او د چغلخوري تر ټولو بد صورت دا دی چې ښځې ته د خاوند بدي بیان شي او خاوند ته د ښځې بدي بیان شي، او یا ورپورې دروغ وتړل شي تر څو د دوی ترمنځ جدایي راشي. دې ته ورته دا هم د چغلخوري یو بد صورت دی چې په یو اداره کې د ادارې مدیر ته یو ملازم د بل ملازم خبرې وړي او همدارنګه د هغه بد اوصاف ورته بیانوي او په همدې ترتیب غواړي چې خپله رتبه لوړه کړي او مقابل لوری ذلیل کړي. دوی د دې کار په کولو سره شر او فساد جوړوي چې د الله رب العزت د قهر او د غضب لامل ګرځي. من خو دا لیدلي او تاسې به هم لیدلي او اوریدلي وي چې په همدغه نمیمت او چغلخوري باندې د ډیرو کورنیو ترمنځ اړیکې وشلېدلې، د ډیرو خپلوانو ترمنځ خپلولي پریک شوه او د ډیرو دوستانو ترمنځ دښمني او حسد پیدا شو چې حتی قتلونه پکې وشول. او د همدغه نمیمت او چغلخوري په واسطه باندې د ښځې او د خاوند ترمنځ دښمني جوړه شوه، حتی مسئله طلاق او جدایي ته ورسېدله. اکثره د عادت په خویندو کې وي، په ورونو کې هم شته، خو تر اوسه چې د چا د عادت و همدا اوس چې زما خبرې اوري، الله ته دې د تزرو او د عاجزي لاسونه پورته کړي، له خپل رب نه دې د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي. امید دی چې الله رب العزت ورته بخښنه وکړي. که بیا هم توبه نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یدخل الجنة قطات، چغلخور او نمام به جنت ته نه داخلیږي. الله دې په موږ باندې خپل فضل، رحم او کرم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم.